پاکستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي وسلوال طالبان د پردیو په خوله خپل افغانان وژني او وطن ورانوي. د یاد ګوند مشر او وتلي سیاستوال محمود خان اڅکزي یوې سترې غونډې ته د وینا پر مهال ملا برادر اخوند ته په خطاب کې وویل داسې وخت به راشي چې د جګړو له لاسه به وطن وران او افغانان به مو وژلي وي، بیا پر دښتو حکومت هم نشي کېدای. موږ خواست کوو ملا برادر ته ملا غني برادر موږ خواست کوو ډاکټر غني صاحب ته موږ بل چې لکه جنګ تر څو پورې ملا او شفت سر منسه ملا فاضل اخوند ته بیار وي ملا برادر ته بیار وي ته دا وایې او موږ یې منو. محمود خان اڅکزي له طالبانو غوښتي چې ټاکنو کې ګډون سره خپل ځان د ولس په منځ کې وګوري. ته وا زه پر افغانانو ګران یم ګرانې بسم الله موږ تا سره وعدات ملا غني ته د خواست کوو دغه ته خواست کوو اشرف غني ته مهرباني وکړئ یو شپږ میاشتې دپاره دغه اعلان کړئ د انتخاباتو اعلان وکړئ مولانا فضل الرحمن ووټونه کوي مولانا فلانه یې کوي سمیع الله کوزو یې کوي دلته مولانا نوراني یې کوي بل یې کوي انتخابات وکړئ نو خو پر خلکو ګران یاست وټونه به درکړي. ملا فاضله که ته د افغانستان صدر شوې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 12 کسیز دغه به درسي وفد مبارکي به درکړي. که ملا برادر صدر شو هغه ته مبارکي ورکړي که سیاف صدر شو هغه ته به ورکړي. خدای ته وګورئ پر دې خپل کام رحم وکړئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرکزي کمیسیون نورو غړو بیا پر پاکستانی حکومت او پوځ نیوکې کړي او ویلي چې اسلام آباد پښتانه د غلامانو په څیر ساتي او حقونه یې تر پښو لاندې کوي. پر ګرد پښتون وطن باندې د پښتانه کام حق دی. موږ داسې ګناه نه ده کړې موږ داسې خطا نه ده کړې موږ داسې کار نه دی کړی چې کوم کار موږ د یو ظلم د یو جبر د یو حکومت خلاف غږ پورته کړی دی. تا په ډیر غلط انداز ما غږ وړاندې کړی دی چې دا انټي سټیټ دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د لرو بر پښتون افغان وطن ځوانانو او فعالانو د طالبانو او پاکستان په اړه د محمود خان اڅکزي د خبرو ستاینه کړې. دوی د پاکستانی ریاست د پلانونو او ظلمونو پر وړاندې د پښتنو سیاسي ګوندونو اتحاد او یووالي مهم ګڼي او د مزاحمت د دوام سپارښتنه کوي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا ایالاتي مشر ایمل ولی خان هم ویلي و چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان ناوړه سیاست ورته د منلو نه ده.